د خوراک د آدابو نه بل دا چې د خوراک په پای کې به سړی خپلې ګوتې څټي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې کله یو څوک خوراک وکړي بیا د خپلې ګوتې وڅټي. ولې؟ حکمت ذکر کوي. ولې؟ ځکه د انسان نه د خبر چې په کوم یو د جوز د دغه طعام کې برکت ده. وروسته را روان د کاسه به څټي، نه یې خبر چې په کوم جوز د طعام کې برکت ده. ګوله دې د خولې نه ولوېده، هغه به را اخلي چې کوم خاشاک و شی پورې وي هغه به تر لرې کوي، خو دا نوره به نه پرېږدي. کیدای شي په دغه کې برکت وي. برکت یو خوراک ده، یو برکت د خوراک ده. برکت د خوراک دا ده چې خوراک معین علی الطاعت شي. که سړی هر څومره ښه خوراکونه وکړي، ښه موړ شي، ښه صحتمند شي، خو چې وروسته غفلت راغی، لمونځ پاتې شو، جمع پاتې شوه، مطالعه پاتې شوه، ذکر تلاوتونه پاتې شوه، دا ډوډۍ بې برکته ده. انسان اعمال عمر یې برباد کړ. کمزوری خوراک وکړي خو چې معین په طاعت باندې وګرځېده، دا با برکته ده. په کم خوراک ډېره سرمایه د آخرت جوړه کړه. اوس نو ته ډوډۍ خورې، دغه د برکت جز نه ده معلوم چې هغه چې ودې خوړه په یخ کې ده، که په دغه جز د طعام کې ده چې په دا ګوته پورې نښتی، که په یغه جز د طعام کې ده چې په کاسه پورې نښتی، که په یغه طعام کې ده چې تا د لاس نیولې ده. د بل بعد حاصل هم درته ویایم. نو ځکه ان حضرت صلی الله علیه وسلم د ګوتو د څټلو حکم هم کوي، د کاسې د څټلو حکم هم کوي. خو چې مشترک بحث ده، ځکه د وروسته بیا را روان ده. کله وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې خوراک وکړو بیا یې خپلې درې سره ګوتې څټلې، درې سره ګوتې. نو معلومیږي چې د خوراک په درې ګوتو کوو. چا کومې ګوتې ککړېږي هغه یې درې سره څټلې. د اکثره خوراک په دغو درې ګوتو کوو. بیا په دغو درې ګوتو کې چې څټله بیا اول یې دا ګوته څټله، اوږده دا ډېره ککړېږي، طعام ته ډېره ونږدې، بیا یې دا ګوته څټله، وروسته یې دا ګوته څټله. دغه نه موږ ته دوه حکم معلوم شو. یو خو د ګوتو د څټلو حکم معلوم شو، دوم دا چې خوراک په درې ګوتو ادب ده. ولې په درې ګوتو کنکۍ ګوله کېږي؟ کنکۍ ګوله باندې سړی زر مړېږي، په غټه ګوله سړی زر نه مړېږي. ولې؟ مړښت احساس هلته سړی کوي، دا معده بوخڅۍ بوخڅۍ ده چې هره چولې ته هرې بوخڅۍ ته د طعام اثر ورسېږي. که نه دا په مړښت نه پېږي. لہذا چې ګوله کنکۍ یې په خوله کې ښه میدېږي، چې په خوله کې ښه میده شوه، شخوند ښه په وویل شوه، هلته چې معدې ته لاړه په معده کې زر تیت شي، نو هر جز د معدې ته یې اثر ورسېږي، د مړښت احساس ورسره موجود شي. ګوله چې غټه یې پوره شخوند په ونه ویلی شي، دا ګوله چې ژوندۍ لاړه دا په یوه ځای داسې ډمبر کېږي، په یوه ځای لویږي. اوس دغه په معده کې تیتېږي نه، سړی په مړښت نه پېږي. د دغې وجې نه د مړۍ په خوړلو په وخت کې موږ اکثره وږي یو، خو وروسته بیا په عذاب وي د معدې نه. ولې په عذاب وي؟ لوډ زیات شوی وي، شی مو ډېر ور اچولی، معده یې برداشت نه لري چې هضمېږي. هلته په مړښت پېږو نه، ډوډۍ زر زر خورو چې بل یې رانه ونه خوري. په کو خوراکو اوښتي چې زر زر خوراک وکړو، په مړښت پېږو نه، وروسته ذاتې را باندې بود شي، معده خرابه شي. دا معدې خرابې ټولې د دغه نه کېږي. که تاسو تجربه یې د شوروا مړۍ او د ترکاري د پورې کولو مړۍ څومره فرق لري. یو پاسته یې وړکه په شوروا کې 4 نفره په مړېږي په یوه پاسته، او چې هر یو یې په پورې کوي په 4 پاستې نه مړېږي، هر یو به ځان ځان ته پاستې وخوري. دا تجربه تاسې به کړي. وړه مړۍ یو پاسته یې وړکه 4 نفره 3 نفره په مړېږي. وجه یې دا وي چې هلته تیت شي په معده کې، معده په مړښت پوه شي، او چې دا په پورې کوي یې خوري، په مړښت باندې پېږي نه. او موږ ته ترغیب د قلت طعام ده چې خوراک کم وشي، نو صحت بدن به وي، طاعت دا برکت علی طاعت به پکې موجود وي. نو ځکه به ته خوراک په 3 ګوتو کنکۍ ګوله کړه، ښه شخوند به یې په وویو، په هغه به په کم مړۍ باندې مړ شو، د مړښت احساس به ورسره پیدا شو. د دغې وجې نه دا هم طریقه ده
چې سړی د خوراک نه مخکې اول اوبه وچکي. دا اوبه معده کې دستي تقسیم شي. د مړښت احساس بیا زر کوي چې ډوډۍ ورځي د اوبو د وجې نه هم زر کې تیتېږي. بیا سړی په مړښت په احساس باندې پوهېږي. خو درېیمه خبره دا چې خوراک په 3 ګوتو ولې په 4 ګوتو په 5 ګوتو روا ده که ناروا ده؟ نو 2 قسمه خوراکونه دي. یو قسم هغه خوراک ده چې په 3 ګوتو ګوله نه پکې جوړېږي، لکه دا وریجې. اوس وریجې چې خورې په 3 ګوتو باندې ګوله نه، 4 ګوتو ضرورت کله 5 ګوتو ضرورت پیدا شي. د ضرورت په بنیاد که په 5 ګوتو باندې خوراک کوي پروا نشته، په 4 یې کوي په 5 یې کوي پروا نشته. خو که خوراک داسې ده چې ګوله په 3 ګوتو کېږي، په 4 یا په 5 ګوتو چې کوي ګوله غټېږي، دا دلیل د حرص ده، او حرص په طعام مکروه ده. ځکه غټه ګولۍ نه منع راغلی ده. دا وایي دلیل د حرص ده. دا سړی غټې غټې ګولې کوي، حارس ده، او د کثرت طعام نه موږ نه منع راغلی ده. حضرت صلی الله علیه وسلم به 3 سره ګوتې مبارکې څټلې. ورسره دومه خبر دا چې هغه کاسه به هم څټي، کېدای شي هغه اجزا چې په کاسه پورې نښتي دي په هغه کې برکت وي. اوس دستي سوال واردېږي، چاته مخکې دې ویله چې مړی به کم اخلي، دلته یې چې کاسه به هم سې څټې، نو کاسه څه وخت څټل کېږي چې مړی ټوله پکې ختمه کړي که نه؟ نو دا خو کثرت ته خو عقل ته ترغیب شو چې دومره وخوره چې کاسه خو څه کوي پسې ویم څټه سروه یې که پسې. وایي نه، څټل ضرورت دا ضروري نه ده چې د کثرت طعام د وجې نه. بهترین خوراک هغه ده چې په هیئت اجتماعي باندې وي. 3 او 4 نفره چې په یوه کاسه سره کیني، د کاسې طعام چې ختم کړي، دلته کثرت طعام راځي؟ خو نفر ډېر دي. خو چې څوک متکبر وي، لویه خبر دا ده چې څوک متکبر وي، د ګوتو په څټلو هم شرمېږي، د کاسې په څټلو هم شرمېږي. اکثره دا کبرجن خلک، حتی خدای مو دې وساتي، ملا په نوم به یادېږي، که ماړی چې وخوري، که دا نن سبا ټیشو استعمالونه نه وي، تولیاوې نه وي، نو وچه ماړۍ راواخلي، په وچه ماړۍ باندې خپلې ګوتې پاکې کړي. تاسې به لیدلي شاید. او په وچه ماړۍ باندې ګوتې پاکول په یوه طریقه خو جایز ده چې هغه ماړۍ بیا پسې وخوري، طریقه محمدیه لیکي. خو که نه، ماړۍ د تنظیف ذریعه وګرځوله، دا تکبر ده، ناروا ده، اهانت ده د طعام. یې ګوتو په څټلو شرمېږي، یې کاسې په څټلو شرمېږي. الحضرت صلی الله علیه وسلم ته کاسې په بیخ کې میدان چې د لاس ویلې شی پاتې شي، هغه به ډېر خوند ورکوه. هغه یې پسې غوړپول، څټل یې. اوس کاسه چې وڅټې، په دغه کې بیا حدیث مبارک راغلی چې کاسه چې وڅټې، کاسه دعا هم درته کوي. څه درته وایي؟ څه درته وایي؟ بل ځای کې روایت را نقل کېږي چې کاسه وي خدای پاک د داسې صفا کړه د ګناهو نه لکه زه دې چې صفا کړم د شیطان د څټلو نه. معلومیږي چې کاسه چې ککړه پاتې شي بیا شیطان څټي. د شیطان د څټلو نه کاسه هم نفرت کوي. شیطان دښمن د خدای ده، کاسه مخلوق د خدای ده، او ټول مخلوقات تابع دي الله لره. هر څوک خپل خالق پیژني، د خدای ذکر کوي، کاسه هم کوي، د ناشکره نه کاسه هم بدوړي. نو دا چې ته زه د شیطان د څټلو نه پاکه کړم، خدای دې د ګناهو نه پاکه. او محمد په حقیقت باندې تاویل نشته پکې چې کنایه ده د دغه نه چې ګناه دې معاف کېږي. ولې؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. داسې شی نشته مګر هم د الله تسبیح سره له حمده اویئ، خو تاسې نه پوهېږئ چې حمد و ثنا د خدای ویي، خو علم خدای ورکړی دی د خپل حال موافق. نو وایي حمد په حقیقت باندې مجاز نشته. نو کاسه تا ته دعا کوي، ته کاسه وڅټه، کاسه هم دغسې مه پرېږده. هغه ګوله چې ولویږي، هغه که ته راوانخلې، هغه بیا شیطان خوري. نو شیطان ته یې مه ورپرېږده. دا آداب شو. ګوله کنکۍ په 3 ګوتو، بیا اخر کې ګوتې څټل، هرې ګولې نه بعد نه.
اخر کې څټل ځکه چې ته د هرې ګولې نه بعد ګوتې څټې او په کاسه کې د بل سره شریکې دا تا چې ګوتې وڅټلې دا لاړه باندې د چې خپله ګوته ککړه شوه کله هغه بل انسان د تا د لاړه نه بیا نفرت کوي چې دواري ګوته وکړي وایي اخر کې څټل یو بل حکمتونه نور ځای کې دام ذکر کېږي چې که وایي نه څټې پخوا خو عربو کې اوبه هم نه پیدا کېدې نو بیا به یې په تولیاو پاکول لاسونه ټوکرې باندې به یې پاکول دا چې ګوتې ونه څټل شي هغه طعام په هغه دسپاک تولیا ګانچه هر څه چې ورته وایي په هغه چې صفا کې هغه هم ډېر زر نجس کېږي د دواري استعمال نه بیا وځي نو ډېره صفایي په ګوتو وکړ نو هغه ټوکره هغه تولیا او ګانچه او دسپاک دا به هم بیا زر نه خیروي